جی که تاسو چې وایي مهر اورنګزیب کاسي څوک ده جی دا یو خړه پړه پښتنه ده اول خو زما تعارف دا دی چې زه پښتنه یم د بلوچستان صوبې سے تعلق لرم کوټه ښار دی اور کلی میں کشلاغ دی په ذات زکا کړی نو بیبي تاسو څه وایئ چې د کومه کرښه ده چې د ډیورنډ کرښه ورته وایي دا تاسو منئ که نه تاسو انکار دی بالکل یې نه منم نه ما منلی دي نه زما مشران منلی دي زه خو پیدایشي د ډیورنډ لاین د په چمن کې پیدا شوی وم زما پیدایش په چمن کې دی نو ما خو پیدایشي طور باندې موږ خو لر بر یو افغان غواړو لوی ملي وحدت غواړو موږ هدف خو هغه دی نو څنګه به یو کور تاسو یو کور یې په هغې کې یو بچیان یې بیا هغه واده وکړي هر یو خپله فیملي سي او تاسو راسئ ګرد سره جدا جدا کوي نو مور به څه غواړي خور به څه غواړي زنانه به څه غواړي چې دا ګرد یو سي په یو ځای کې دې کښېني یو دیګ دې پوخ سي دا ګرد دې وخوري تاسو دوی چې دا یو جبر شوی دی چې پښتون کار ډېر غټ جبر د دې څه غټ جبر دی ګوره جي څو کال اوس پاکستان آزاد شوی دی څو کال اوس مونږ په څو ټوټو کې څو کال کېږي چې دې سره تقسیم کړي نو د لر خوا وګوري که د بر خوا وګوري کم پښتون آباد دی کم افغان آباد دی ټوکر ټوکر پروت دی د خلک سره مزدور دی چوکیدار دی او چپړاسي دی کم یو په مونږ کې آباد دی ته خپل ځان ته وګوره زه به خپل ځان ته وګورم زه به خپل بچي ته وګورم دا بل بچي ته به وګورم نو که د لر دی که د بر دی خو را در په در یې کو په ټوکړو ټوکړو کې کو نو د ګور څه غټ ستونزه خو دغه ستونزه ده دوی دا فیصله کړې ده چې دا پښتانه به مونږ په یو ځای نه پرېږدو که مونږ په دې په وزیرستان کې تاسو وګورئ زموږ د بچیانو زموږ د زنانو او زما د ورونو به څه حال دی د اپریشن څه اوله د اپریشن پسته دغه په افغانستان کې دېرش کاله څه 15 کاله څه بربریت څه هغه روان دي څوک پکې زخمی دي پښتون بل قوم خو نشته نه افغان بل قوم خو نشته نه دغه افغانان دي چې د 15 کال څخه په افغانستان کې در په در دي او د 65 سال څخه د 15 کال څخه په پاکستان کې در په در دي چا یو شی حاصله کړي نو نه غواړي دي دا قوتونه دا نه غواړي چې ملي وحدت سي قومي وحدت سي دا قوم په یو ځای کې سي په یو لاره روانه سي چې دا بچی په دا پښتون بچی د افغان بچی د افغان مندي چې دي دا دې دپاره بچیان نه راوړي چې پاکستان اسټابلیشمنټ به استعمالوي اول به مجاهدین ورسره جوړوي بیا به نو طالبان ورسره جوړوي بیا به نو دهشتګرد ورسره جوړوي او بیا به په بم بلاست کې استعمالوي بیا به نو برته خپل بچیان په مري په ما په دا ګردو باندې ما زړه سوځل کېږي که طالب هم دی زما ورور دی زما افغان دی که خودکش هم دی زما ورور دی زما افغان دی اور که زه کې مرم زما بچی بري خو دې زما بچی نو زه هم په دې باندې سوچ باید دا پښتانه وکړي د افغانان وکړي چې دا بلا خپل د ځانه لرې کړي په دې کې موږ د ګردو د افغان قوم د افغان ملت د ګردو تباهي او بربادي ده نو زما وینه ده زه یې پرېږدی نه ما دا لاس خوش سي ما ته راځي که زما یو بچی مړ سي دا زما لاس دا یو بچی دی که دی طالب راولاړ سي دغه بچی رامړ کړي دا هم زما د زړه ټوټه ده او که څوک راولاړ سي دا طالب مړ کړي هغه هم زما خوښ زه یم خوښ افغانان یو بل څوک نه خوږېږي